بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، تکبر هلاکوونکی مرض دی او له متکبر سره الله رب العزت مینه نه کوي او نه عزت ورکوي، بلکې الله تعالی جنت ته هغه څوک نه داخلوي چې په زړه کې د ذرې په اندازه تکبر وي. له متکبر انسان نه خلک نفرت کوي، هوښیاران ورسره کینه کوي او لویو او وړو ته بد ښکاري. د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي متکبران به د قیامت په ورځ د سرو میږیو په څیر راجمع کړی شي چې شکلونه به یې د سړو وي او له هرې لورې به ذلت پټ کړي وي. په سرو میږیانو باندې څوک پروا نه کوي او پښې پرېږدي. نو متکبرین به هم همداسې وي چې د ډیر ذلت او سپکاوي له امله به پرې خلک پښېږدي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په ژوند کې تواضع او عاجزي را نصیب کړي، تر څو په هغه سخته ورځ کې الله رب العزت موږ سره ښه معامله وکړي. ځینې هغه ګناهونه دي چې د دې ګناهونو کوونکو سره الله رب العزت د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. د قیامت په ورځ ډېر داسې خلک شته چې الله رب العزت ورسره خبرې نه کوي. الله تعالی ته به مخامخ ودرېږي او ځان به یې په ګناهونو لړلی وي، نو د دې حقدار به ګرځېدلی وي چې الله رب العزت ورسره خبرې ونه کړي، او دا به د دوی د سپکاوي، د مرتبې د ټیټوالي او د عملونو د بدوالي نښه وي. هغه عذابونه چې ګناهګارو ته الله رب العزت ورکوي ډېر ډولونه لري، چې یو یې له بنده څخه د الله رب العزت اعراض او د خبرو نه کول او د رحمت په نظر نه کتل دي. دا هم لوی عذاب. دغه ګناهونه ځینې الله تعالی په خپل کلام کې بیان کړي او ځینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې بیان کړي، تر څو خلک یې له کولو ځان وساتي. هغه ملایان او پیران چې په غلطو روان دي، د حق خبره خلکو ته نه کوي، د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي تر څو خپل موقف او شخصي ګټې وساتي. دا هغه خلک دي چې الله به د حشر او د قیامت په ورځ ورسره خبرې نه کوي. هغه کسان چې شرعي علم پټوي او د چا د خوشحالولو لپاره شرعي فتواوې بدلوي، او یا د شخصي ګټې او دنیوي مفاد لپاره حق فیصله نه کوي، او سره له دې چې حق ویلی شي نه وایي، دا هغه کسان دي چې الله به د حشر په ورځ ورسره خبرې نه کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې 104 آیت کې فرمایي ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بېشکه هغه کسان چې پټوي هغه کتاب چې الله تعالی نازل کړی او لږ قیمت پرې اخلي، دا کسان په خپلو خیټو کې اور اچوي او الله تعالی به ورسره د قیامت په ورځ خبرې ونه کړي او نه به یې له ګناهونو پاک کړي او د دوی لپاره دردونکی عذاب دی. نن چې تا ته بدعت معلوم دی، نن چې تا ته شرک معلوم دی، نن چې تا ته خرافات معلوم دی، د دیو په وړاندې مبارزه نه کوي او خلک ترې نه خبروي، د حشر په ورځ به الله در سره خبرې نه کوي. نن چې تا ته حقه فیصله معلومه ده، د چا د خوشحالولو لپاره ته حقه فیصله نه کوي، د دې لپاره چې هغه تا ته څه دنیوي مفاد او مادیات درکړي، د قیامت په ورځ به الله در سره خبرې نه کوي. همدارنګه الله تعالی په خپل کلام کې په سورت آل عمران کې په 78 آیت کې فرمایي ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بېشکه هغه کسان چې د الله تعالی په لوزونو او قسمونو لږ قیمت اخلي، د دې کسانو لپاره په آخرت کې د ثواب هیڅ برخه نشته او نه به ورسره الله تعالی خبرې وکړي او نه به ورته د رحمت په نظر وګوري او نه به یې له ګناهونو پاک کړي او د دوی لپاره دردونکی عذاب دی. همدارنګه هغه کس چې خپلې پایڅې د خپلو بجلکو نه ښکته کوي او ښکته یې ساتي، دې سره هم الله رب العزت د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه جامه چې له بجلکو نه ښکته شي نو د هغه ځای په اور کې او له بجلکو څخه د جامو له ښکته کولو څخه یې ویره ورکړې او د قیامت په ورځ د سخت عذاب دمکي ورکړي. همدارنګه هغه کسان چې په خپلې سودا باندې د دروغو قسم خوري، الله رب العزت به د قیامت په ورځ د سره خبرې ونه کړي. ډېر قسمونه کول ناروا دي. الله رب العزت په سورة مائده کې 9 آیت کې فرمایي واحفظوا ایمانکم او د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. نو چې کله قسم کوونکی دروغجن وي نو بیا به څه حال وي؟ چې کار یې لوی شي نو ګناه به هم دومره غټ وي. له دې څخه هدف هغه کس دی چې خپله سودا په دروغو قسمونو خرڅوي، سودا یې بیکاره وي او دا یې په ښه والي قسم کوي چې خلک یې واخلي او دروغ وایي، یا یې په کم قیمت اخیستی خو دا قسم خوري چې دومره مې اخیستی تر څو یې چې خرڅ کړي. تاجرانو دکاندارانو د الله نه وبېرېږئ، په خپل مال باندې د دروغو قسم مه خورئ چې تا په شپږ اخیستی چې کله مشتري یا ګیراک درته راشي قسم ورته خورئ چې ما په اته اخیستی، یا مال دې بیکاره او ردی دی چې کله مشتری او ګیراک درته راشي ته ورته قسم خوري چې دا اصلي دی. د حشر او د قیامت په ورځ به الله در سره خبرې نه کوي. د محدودې فایدې او د لنډ ژوند لپاره خپل ابدي ژوند مه تباه کوه. د الله نه وګري. همدارنګه منان سره الله رب العزت د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. چا سره یوه ښېګڼه کړې په هر مجلس کې هغه ته یادوي، په هغه احسان کوي تر څو هغه وشرموي. هغه کس چې خلکو ته یو څه ورکړي او بیا پرې منت کوي او خپله ښېګڼه ورته یادوي چې هغه پرې ذلیله ښکاره کړي، داسې کس سره الله د قیامت په ورځ خبره نه کوي. د مسلم حدیث راوی د حدیث حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل له درې کسانو سره به د قیامت په ورځ الله تعالی خبرې نه کوي. الله به د رحمت په نظر ورته نه ګوري، له ګناهونو به یې نه پاکوي او د دوی لپاره به دردونکی عذاب وي. صحابه ویلې ای د الله پیغمبره دا څوک دي؟ خابو وخسرو من هم یا رسول الله، دوی خو غرق او تباه دي.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره 3 ځلې وکړه او بیا یې ویلې هغه کس چې خپله پاینڅې له خپلو بجلکو او پړکیو ښکته ساتي او هغه کس چې په دروغجن قسم سودا خرڅوي او دریم منان چې په خلکو باندې منت کوي دوی سره به الله رب العزت نه خبرې کوي او نه به د رحمت په نظر ورته ګوري او نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي همدارنګه هغه کسان چې په اوبو باندې بخیلي کوي په عمومي توګه بخل ډیر بد کار دی چې د نفس په سپکاوي او د طبیعت په پلیتي دلالت کوي نو د هغه چا به څه حال وي چې د یو شي په لګښت ورته هیڅ زیان نه رسیږي او د خلکو اړتیا ورته ډیره وي او بیا یې هم نه لګوي او دا هغه کس دی چې په اوبو بخل کوي ځکه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راکړی چې خلک په اوبو کې شریک دي همدارنګه بیعت ماتونکی لوزونه او وعدې موافقې او تړونونه او له مشرانو سره په منلو باندې د بیعت کولو لوی شان دی او په دې باندې لوبې کول او یا یې په ماتولو کې چل ول کول ډیر لوی او غټ ضرر لري د مسند احمد او د ترمذي حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 کسان دي چې الله تعالی به ورسره د قیامت په ورځ خبرې ونه کړي او د رحمت په نظر به ورته ونه ګوري له ګناهونو نه به پاک نه کړي او د دوی لپاره به دردونکی عذاب وي یو هغه کس چې له مسافر څخه یې زیاتې هغه اوبه بندې کړي چې له ده سره وي بل هغه سړی چې تر مازدیګر وروسته په یو سودا کې قسم وکړي او بل هغه سړی چې له یو امام سره بیعت وکړي نو که هغه ورته څه مال ورکوي خبره یې مني او که ورته نه ورکوي نو بیا ورسره وفا نه کوي همدارنګه بوډا زناکار په دې ځای کې له بوډا څخه مخه هغه کس دی چې عمر ډیر شوی وي او سپین ږیری شوی وي ځینې خلک د نفسونو د پلیتي د ایمان د کمزوري او د خپل رب په نافرمانی کې د زړورتیا له امله ته به وینې چې د ډېرې لږې بلنې سره به په ګناه کې ځان اخته کوي هغه سپین ږیری او بوډا چې هډوکې کمزوري شوي وي شهوت یې ختم شوی وي او شهوت ته د بدن راښکلې کم وي او په دې حال کې هم زنا کوي نو ګناه یې تر هغه ځوان ډیره لویه او خطرناکه وي چې خپل شهوت بدکاري ته راښکلی وي سره له دې چې دا بوډا پر دې پوهیږي چې زنا له لویو ګناهونو څخه او زناکار که نر وي که ښځه ځوان وي او که بوډا نو د ده او د الله ترمنځ چې کومه پرده وه هغه یې لرې کړه او ده ته د الله تعالی د کتلو عزت یې تر پښو لاندې کړ الله دې په موږ رحم وکړي او د بې حیایي او د فساد نه دې الله رب العزت موږ وساتي همدارنګه دروغجن پاچا د دروغجن پاچا په اړه هم دا سزا راغلي چې الله به ورسره خبرې نه کوي ځکه په عمومي توګه چې څوک دروغ وایي نو باعث پیدا وي چې په خلکو کې مرتبه لوړه ښکاره شي نو له ځان له د خپلې مېړانې کسې جوړوي او یا د دې لپاره دروغ وایي چې د خلکو نظرونه ځان ته راواړوي او یا پرې دنیا وګټي هر چې پاچا دی نو دې ته اړتیا نشته ځکه چې خلکو د ده لورې ته توجه کړي عزت ورلره کوي او ټوله دنیا یې مخې ته حاضره وي نو ولې دروغ وایي د ده د دروغو ویلو لپاره لامل یوازې د نفس پلیتي د الله رب العزت شرع ته سپک کتل او د خپل رب عزت نه کول د دې مقصد دا نه دی چې له پاچا پرته د نورو لپاره دروغ ویل جایز دي بلکې دروغ ګناه ته لار اواروي او ګناه انسان د دوزخ په لور روانوي همدارنګه غریب متکبر هغه غریب چې ځان ورته لوی ښکاري غریب سړی چې جامې یې زړې وي بستره یې بېکاره وي سپرلی یې د کار نه وي
کور یې وران او ویجاړ وي او سره له دې بیا هم په خلکو ځان لوی ګڼي او د لاس په څټ ورته د تکبر سلام اچوي او په تکبر کې ګرځي، سره له دې چې د دنیا دومره ساز و سامان هم ورسره نه وي چې تکبر ته یې راوبلي. تکبر د غریب او شتمن دواړو لپاره ګناه او بد دی. ځکه د مسلم او نسائی حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي له 3 کسانو سره به الله تعالی د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او د دې لپاره به دردونکی عذاب وي. اول بوډا زناکار، دویم دروغجن پاچا او دریم کبرجن غریب. د دې کسانو سره به الله تعالی د ګناهونو د لویوالي له امله خبرې هم نه کوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې موږ ته تضرع او عاجزي را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې له ځینې خلکو سره الله تعالی د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، نو همدغه راز ځینې نورو ته د رحمت په سترګه هم نه ګوري تر څو دوی سپک شي، ورټل شي او سرکوزي او ذلیل شي. کریم صلی الله علیه وسلم د هغو ګناهونو څو ډولونه ذکر کړي چې د هغې کوونکو ته الله رب العزت د رحمت په سترګه نه ګوري، او کله چې الله تعالی له یو بنده نه مخ واړوي او ورته ونه ګوري نو هغه ناامیده او تاواني دی. په دیو کې لومړی هغه کس دی چې د مور او پلار نه نافرماني کوي. د مور او پلار خبره نه منل دا لویه ګناه ده، ځکه چې الله تعالی د مور او پلار حق په خپل حق پسې پرله پسې یاد کړی. الله رب العزت فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسان. او ستا رب فیصله کړې چې یوازې د هغه بندګي کوئ او له مور او پلار سره نیکي کوئ. همداراز الله تعالی خپل شکر او د مور و پلار شکر سره یو ځای کړي دي. فرمایي په سورة لقمان کې 14 آیت کې ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. دا چې زما او د خپل مور و پلار شکر کوه، خاص ما ته راګرځېدل دي. له مور او پلار سره نیکي کول د دواړو جهانونو د سعادت لار ده، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی که څوک غواړي چې روزي یې پراخه او مرګ یې په دمه شي نو خپل ولي دې پال. همدارنګه هغه ښځه چې ځان د نارینهو سره مشابه کوي، دې ته به هم الله رب العزت د رحمت په نظر نه ګوري. نارینه او ښځینه جنسونه که یو بل ته ځان په خبرو، جامو او ګرځېدو راګرځېدو کې ورته کوي نو دا یوه ناروا پر شخصیت داغ لګونکې او په ټولنه کې د فساد دروازه ده. په متاسفانه چې زموږ په وخت کې د انټرنټ پاڼو او هوایي چینلونو په ذریعه دا بدخوی خپور شو، نو سړي د ښځو او ښځې د سړیو جامې اغوندي او ځان ورسره یو شان کوي. او تر ټولو لویه ګناه دا ده چې ورته والی دې حد ته ورسیږي چې خپل هغه جنس د جراحي عملیاتو یا هورموناتو د کارولو په توسط بدل کړي چې الله پرې پیدا کړی وي. سړی له ځان نه ښځه او ښځه له ځان نه سړی جوړ کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې ټولو ډولونو څخه خلک ویرولی دي او دا یې ویلي دي که چا داسې کار وکړه نو د قیامت په ورځ به ورته الله رب العزت د رحمت په نظر نه ګوري. همدارنګه دوس او بې غیرته ته هم الله رب العزت د حشر په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. دیوس هغه کس ته ویل کیږي چې په خپل کور، ښځه، لوریانو او زامنو کې بې حیایي پاتې کوي او د دې غم ورسره نه وي چې خپله کورنۍ له فساد څخه وژغوري او خپلې کورنۍ ته د پردې او حجاب امر هم نه کوي، بلکه که د کور غړي یې په بدکاري کې اخته هم شي نو غیرت او غصه پې نه ورځي، نو داسې ډول خلک چې سړیتوب او مروت پکې نه وي دا دیوس نومیږي. د نسائی حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو په اړه فرمایي 3 کسانو ته به د قیامت په ورځ الله تعالی ونه ګوري. اول د مور او پلار نافرمان،
دویم هغه ښځه چې ځان یې سړیو ته ورته کړی وي. دریم دیوس. او 3 کسان جنت ته ننوتلی نشي. اول د مور او پلار نافرمان، دویم همیشه شراب څکونکی، دریم او په خپلو ورکړو منت کوونکی. نو هر پلار چې په کورنۍ کې هغه ته مشري ورتر غاړه ده، باید هغه د خپلو اولادونو او د خپلې میرمن د اعمالو، د اخلاقو او د هغوی د لباس نه باخبره کړي. هغه مور چې په کورنۍ کې مشره ده، هغه باید د خپلو لورګانو او د بچیانو د اخلاقو او د هغوی د لباس او د هغوی د کردارو نه باخبره وي. که د هغو خرابه جامه ویني یا د هغو بېحیایي ویني، نو مور و پلار به د دوی ممانعت کوي، مخه به یې نیسي. او که هغوی په بېحیایي او بېپردګي کې ویني او دی یې مخه نه نیسي، نصیحت ورته نه کوي، دوی ته به الله رب العزت د حشر په ورځ د رحمت په نظر ونه ګوري. همدارنګه ځینې ګناهونه داسې چې د حشر په ورځ به الله رب العزت کوونکي ته په خولې کې واګي او قیزې اچوي. واګي هغه شی دی چې د اس په خوله کې د رابندولو لپاره کیښودل کیږي. دغه کسانو ته به د قیامت په ورځ د اور واګي ور واچول شي. دا به هغه خلک وي چې خلک ترې د دین مسئلې پوښتي، خو دوی حق پټوي او خلکو ته صحیح دین نه ورښیي، سره له دې چې د دین په خپرولو لاسبري وي او هیڅ ډول زیان ورته پرې نه رسیږي. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له چا نه چې د علم پوښتنه وشوه او هغه پټ که، نو د قیامت په ورځ به ورته د اور واګي واچول شي. نن چې ته د شرک، بدعت او د خرافاتو په وړاندې مبارزه نه کوې، د دې لپاره چې ما د ملایي او د امامت نه ونه باسي، د دې لپاره چې څوک یو نوم را باندې کښېنږدي، د حشر په ورځ به الله ته څه وایي؟ هلته به د الله په خولې کې د اور واګي او قیزې واچي. عزت په دین کې دی. حق مسئلې بیان کړه. د شرک او د خرافاتو او د بدعت په وړاندې مبارزه وکړه، الله رب العزت به عزت درکړي. ځینې ګناهونه داسې دي چې کله دا ګناهګاران د حشر په ورځ الله سره مخامخ شي، الله به ورته غصه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث ده، چا چې په دروغو قسم وکړ چې د مسلمان مال پرې خپل کړي، نو الله تعالی سره به په داسې حالت کې مخامخ شي چې الله به ورته غصه وي. قسم خوري چې تر څو پردی مال خپل کړي، پردی ځمکه خپل کړي، پردی حق خپل کړي، نو د حشر په ورځ به الله سره په داسې حال کې مخامخ کیږي چې الله به درته غصه وي. د الله تعالی له نعمتونو څخه سره له منځ روي او له اسراف پرته ګټه اخیستل مباح دي. او کله چې پرې انسان شکر کوي، نو الله تعالی ورته پرې اجر او ثواب هم ورکوي. البته په خوراک او څښاک کې زیاتی کول ښه نه دي. ترمذي حدیث دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو سړي ارګیمی وکړ، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه ونه لګېد او ورته ویلې ارګیمی دې بند کړه، ځکه په دنیا کې د ډیر ځان مړوونکو خلکو لږه به د قیامت په ورځ کې اوږده وي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر مال لرونکي به د قیامت په ورځ ښکته وي، مګر هغه کسان چې مال یې داسې او داسې ولګوه او کاروبار یې حلال وکړ. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. په دنیا کې دې الله موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې الله هغه سخته ورځ په موږ باندې آسانوي. اوس چې د قیامت په ورځ به د دوکمار حال څه وي، دا به اورو، خو په بلې خپرونه کې. قدرمنو اوریدونکو، دا اراکوزیا راډیو خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او